بسم الله الرحمن الرحیم. حدیث دا ابو هریره رضی اللہ تعالی عنہ نے ابو هریره فرمائیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائل الا اخبرکم آیا ز تاسو ته خبر در نکم تاسو لرا بنسائکم من اهل الجنه فغا زنانه تاسو د جنت والاونا. یعنی حضور پاک صلی الله علیه وسلم ورته فرمایل ملګرو ز تاسو جنتی زنانهونه خېما او چې کله هغه زنانو کې دغه صفاتونه چې و ذکر کیږي نو حضور پاک فرمایلی دي چې دا جنتی زنانه ده. اول صفت دغه د جنتین زنانو ته دا خود له حضور پاک فرمایي صلی الله علیه وسلم الودود هغه زنانا چې هغه خپل خاوندانو سره محبت کوونکي زنانه دي. داسې زنانا چې هغه خپل خاوندانو سره مینه ساتي محبت ساتي خپل خاوندان هغه پریشانه کوي نه. دویم حضور پاک فرمایل صلی الله علیه وسلم الولود هغه زنانا چې هغه ډیر اولادونه راوړي دا جنتي زنانه دي. ځکه نکاح مقصد اهم دا دی چې محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم امتین هغه ډیری نو هغه زنانا چې هغه ډیر اولادونه راوړي دا الله حبیب فرمایي دام جنتي زنانه ده. دریم نمبر هغه زنانا رسول الله فرمایي صلی الله علیه وسلم الغیور علی زوجها هغه چې خپل خاوندانو ته را واپس کیږي او خفه کیږي ور باندې چې کله خاوند لا ضرر ورکي او تکلیف ورکي. یو زنانه ده خپل خاوند له یو بد خبره وکړه یو پریشانی خبره ورته وکړه یو تکلیف ورسول ورته خو بیرته زر را واپس شو ورته. یعنی خپل خاوند بیرته سمدستي راضي کړلو او خوشاله کړلو بس دغه چې دا جنتي زنانه ده. کوم زنانو کې چې دا صفاتونه وي او رسول الله صلی الله علیه وسلم یو څلور صفاتونه نور ښودلي دي چې دا صفاتونه په ځان کې راوستل زمونږ الله به دا جنت ته ګوره داخله کړي. رسول الله فرمایي المرأة اذا صلت خمسها زنانه چې کله پنځه ټیمه منځونه په ټیم ټیم باندې کوي پنځه ټیمونو منځونه پابند ده. وصامت شهرها د رمضان د میاشتې روژې نیسي. واحصنت فرجها او خپل شرمګاه حفاظت کوي. واطاعت بعلها او د خپل خاوند تابعداري کوي نو د الله حبیب وی جنت لو داخله شي من ای ابواب الجنت شاءت د جنت چې کومې دروازې نه دي خوښوي هغې نه دې لاړه شي. څومره اسانه عملونه دي ای زنانا چې دا څلور صفتونه پکې نور راغلل چې د پنځه ټیمو منځونو پابنده ده. منځونه یې قضا کول نه منځونو کې سستی نه کوله او د رمضان د میاشتې روژې نیولې او دارنګې خپلې شرمګاه حفاظت یې کولو او د خاوند تابعداره وه بس دام جنتۍ زنانه ده. او حضور پاک داسې پیشنګوي ورته ویلې ده چې فلتدخل من ای ابواب الجنت شاءت چې د دې زنانه د جنت د کمې دروازې نه خوښې داخله دي شي. اته دروازې د جنت دي او دغه زنانه چې دا څلور صفتونه پکې نور راغلل نو دا د جنت د ټولو دروازو نه داخلېدلی شي. الله جل شانه دې زموږ ستاسو زنانو کې دا صفتونه راولي. واخر دعوانا الحمد لله رب العالمین.